بسم الله الرحمن الرحیم. رابطو پروګرام راخلاصو ورد په ورد کې مرتسي فکچر ویلی ونن راځو آنلاین فکچر. مر موضوع ده آنلاین فکچر. آنلاین فکچر وظیفه ده که غواړو چې مرتسي یو عکس د انټرنیټ څخه راواخلو نو بیا د آنلاین فکچر څخه استفاده کوو. تاسو یو موضوع لیکلی غواړئ چې دغه موضوع مطابق یو عکس په کمپیوټر کې نه لرئ نو د انټرنیټ څخه پیدا کړئ. پر آنلاین فکچر کلیک وکړئ. اوس تاسو دلته وایي پلیز ویټ وایل وی لوډ فکچر. دی اوس دغه فکچر لوډي درته یعنې درته راخلاصوي. تا ته وایي ته انتظار وکړه تر څو موږ تاسو ته عکسونه لوډ کړو درته راخلاص یې کړو. اوس ګورئ دا عکسونه دوی موږ ته راخلاص کړل. تا ته وایي ته په دغو کې کم عکس غواړې. هر عکس د سکول د غواړې، د بازۍ د غواړې، د کار د موټرانو د غواړې، د ګلانو د غواړې، فش غواړې، هر شکل چې تاسو په کار مثلا مایان غواړو. اوس د مایانو عکسونه تاسو ته راخلاصي رنګارنګ مایان چې ستا کومه هی په کار دي. که چیرې تاسو په یو بل شي پسې پلټنه کوئ نو په دې ځای کې تاسو لرئ بینګ. مثلا زموږ په بینګ سایټ کې موږ تاسو پلټنه کولی سو. په دې ځای کې مثلا زموږ خوښ سو دغه عکس، پر دغه عکس باندې کلیک وکړه، انسرټ یې کړئ. کله چې تاسو اوکې کړئ نو د هغه عکس موږ تاسو ته دلته راته راخلاصېږي. او پاتې سو دغه خبرې. دا خبرې ټوله موږ تاسې په پکچر کې کړي دي. سیټینګ یې ټوله هغه سیټینګ دی. نو که چیرې غواړئ چې دا سیټینګ وګورئ نو تاسې د پکچر ویډیو ته مراجعه وکړئ. یا هم که تاسو غواړئ چې بل ډول عکس راواخلئ بیا پر آنلاین پکچر کلیک کوو. مثلا دا اصلا د ون ډرایو څخه راخیستل کېږي. مثلا برډس مو پکار دي. دا عکس راته راواخله، دا عکس راته راواخله، یعنې دا دواړه عکسونه راواخله. هر څو عکسونه چې تاسو انتخابوئ دلته کولی سئ چې غونده عکسونه انتخاب کړئ. که یو وي که دوه وي دا عکس هم راواخله، دا هم راواخله. اوس څلور ګورئ انسرټ فور پکچر څلور عکسونه چې کله چې تاسو اوکې کړئ څلور سره عکسونه تاسو ته دلته راخلاصېږي. دا ډاونلوډېږي اوس. دا دي هغه عکسونه موږ تاسو ته راخلاص وو. دا عکسونه یو د بل پر سر سره راغلي دي. دا سایز یې لږ کوچنی کړو چې تاسو ته معلوم سي. دا اوس موږ تاسو د پکچر درس خدای جوړ کړي چې یو څه مو ځینې زده کړي وي. د الله په امان.